معنا نهج حياة جئنا. د په مغه ځای کې ولاړم چې کوم ځای کې زموږ او ستاسو په لسګونه هیوادوال شهیدان شول. د وزنې مندا کارونه چې نقشې برابره ده، قمر ډېر ښایسته کار وکړ موږ ته. دې لاسو چې کومه ګټه ده کې چې کوم خوند دی کنه ولا کې بل شي کې. السلام علیکم ورحمت الله. زه په مغه ځای کې ولاړم چې کوم ځای کې زموږ او ستاسو په لسګونه هیوادوال شهیدان شول. ډېرو څو میاشتو مخکې دا هماغه کله دی و ډېرو کله چې ټول ړنګ دی که نه، تاسو ټول خبر وئ. اوس هم زمونږ خویندې او زمونږ بچي او زمونږ وروڼه په دې خیمو کې پراته په دې سړو په دې یخه هوا کې په سړه هوا کې. نو څرنګه مو چې واده دوی سره کړی وه، په دویمه ورځ موږ راغلي ورته مو ویلي وو چې انشاءالله موږ به درته کورونه جوړو. او همغه واده باندې الحمدلله ولاړ خلک یو راغلي وو، کار هم شروع کړی. دا یو کور شو، تاسو یې وینئ. تقریبا اوس لنټر ته چتونو ته رسېدلي دي غالبا. چې کوم انجینر صاحب موږ ته دا پروژه په مخ وړي را سره ولاړ دی. انجینر صاحب عتیق ستړی مه شي، حالات ښه دي ورور؟ الحمدلله ارام ارامي ده؟ غږ خو دې ماشاءالله تیز دی. والحمدلله. دا خو هغه اولین کور چې موږ خط اچولو افتتاح مو کړی و، هغه تاسو کلیپ وګورئ. صحیح ده. اوس دا دی ماشاءالله دیوالونه پورته شوي. انجینر صاحب نور کورونه چیرې دي زمونږ کورونه خو مختلفو کلي کې دي که نه. ښه په دې کلي کې څو دانې؟ څلور کوره په دې کې دي، ودیرو کې دي، او پاس شپږو کوره په ډیمپور کې دي، ساترواړ کې او څلور پنځه کوره دي. ساترواړ او په دغه کلي کې دا بند غاړه ورته وایي، نو څلور کوره زمونږ دلته دي. نو همدغه باندې ټولو کار جریان روان د همدې حالت ته رسېدلي، ټول به همدې ته رسېدلي. یو دا شو، زه بل ګورو، ټول به ګورو انشاءالله. ګزارش به درته جوړوم، ټول وګورئ هغه وروڼو چې مرستې کړي، الله دې خیر و برکت ورکړي. اوس خو موږ ویلي چې 100 پورې جوړو. موږ مخکې ویډیوګانو کې ویلي چې غواړو دا تعداد زیات کړو، ځکه په زرهاو کورونه ړنګ دي. نو که چېرته سره یو بل ته لاس ورکړو، مخکې له دې چې ژمی زور شي دلته واورې سي، زه خو وایم چې یو 15 نفره سره یو ځای شي، یو کور په غاړه واخلئ. که څوک وس لري او که وس نه لري دعا کوئ، انشاءالله کار کېږي. څنګه صحیح ده که نه؟ ورځو ځه بسم الله. دا خو یو اتاق شو، یو اتاق هغه ده، یو اتاق هغه شو، یو اتاق دغلته، او دلته پارټیشن کېږي، 2 تشنابه دي او یو اشپزخانه ده دلته، او دا برنډه، او دا بیرون ټوله برنډه شو. مثلا ښایسته وړوکی کور دی که نه. زه بل کور ته ځه. ښه انجینر صاحب، دا کور ده د ودیر کلي کې دا زموږ دویم نمبر کور دی. دا مغه اندازه رسېدلی. صحیح ده. ښه ده کې ماشه 2 اتاقه، برنډه، دا دهلیز، هغه تشناب دي، او بیا پارټیشن کوو. ښه 2 تشنابه. هدف دا دی چې دا یو تشناب د یو کوټې، دا بل د بل. ښه دا تشنابو دروازې دي. ښه ماشاءالله ښه غټ غټ تشنابونه دي که نه. راځه یا رب کریم ته پکې خیر. ښه دلته بل دیوال جګېږي، دا یو تشناب دی، یو ښه ښایسته داسې عصري تشناب به وي. نو راځه. ښه دا وګوره په ټولو کونجونو کې پایې، او دا بل اتاق ښه داسې ماشاءالله ډېر ښایسته منظرهیي ځای دی که نه، لاندې ځای پر. دا بل اتاق شو، او سیمټ او هر څه انشاءالله سټنډرډ دی، خو صحیح دی ورور که نه. نو الحمدلله دا زموږ دویم نمبر کور شو. زو مخکې نو زمونږ کورونه خو داسې دی چې قاري صاحب څه مختلف ځایو کې دي که نه. لکه اوس تا ته زه ووایم چې یو هغه غره بیخ کې ده، یو دلته هغه د غره په سر ده، نو تا به ډېر ستړی کړي. ګرځو بس بسم الله. موږ نه ستومانه کېږو، ښه چې ووینو نو لږ خوشحاله سو، انشاءالله انرژي اخلو، ستومانتیا به نه وي. صحیح ده. صحیح ده. زه بسم الله دریم نمبر کور ته ځم. زموږ د انجینر صاحب که درته ووایم پکتیا دی، خو د لغمانیانو چلونه ټول په جب کې دي. دا وګوره دې قالب ته وګوره، دا بیا څرنګه وباسې. دا خو په ساحه کې زده رقم کارونه کې، خو دا خو نه څه رقم راوباسې. دا بیا په منځ باندې خلاصېږي که نه، دا سیمونه ښه قالب خلاصېږي، بیا بېرته خلاصېږي. بیا انتقال مبلین وراشي که نه، هېڅ نه تختې خو هغه مبلین اچي که نه. ها دا دی ماشاءالله دم رسېدلی دی که نه، نو بیمونو ته تیار دی. انجینر صاحب کوالټي څنګه ارځي؟ دا مخامخ نه سم چې ماته پټ وای تر شه دی. ښه ته راځه در انجینر صاحب دا کړکۍ
دوه کړکۍ دې پرېښې دي نورو کړکیو نورو کورو کې خو نه وې که نه ځینې کورونه داسې دي چې د همسایه خواته دي که نه همسایه اجازه نه ورکوي دا د ماشاءالله دا زموږ څوم نمبر کور شو درېیم شو موږ هرات کې چې کوم کورونه جوړ کړي وو هغه ټول ساحه دولت ورکړې وه که نه لکه هغه دلته چې اپا شارک جوړ شوی نو دلته چې دی مختلف دي درته ښایي یو دلته جوړ کړه یو هلته جوړ کړه په دا ټولو ګرځېدل خو وخت غواړي زه موږ کوشش کوو چې څومره پرې کوی شو زه بسم الله کوي نرسم مخ ته ځم دا زموږ مواد دي دلته څو کورې دي انجینر صاحب دلته یو پنځه شپږ کورې دي ټول د هغې سر نارې ته کورې په دغه بغل کې شپږ کوره دي او مواد یې دلته راځي دې ځای نه بیا زموږ د کاریګر خواران په ملا باندې وړي ستړی مه شي ستړی مه شي دلته کار کوې ښه طبیعت دې څنګه دی دا چیرې چالان کړی ته کوم ځای د یاده ده ته ووایه دوه بنده ته ووایه ځه نه پروا نه کړې زه ولاړ یم ته څوک نه ته ووایه دوه بنده ووایه ښایسته اواز یې ووایه ځه هغه ته بند کړه موږ مېلمانه یو خوند راکوي که نه ته ووایه ځه چې دی چې دی کورونه په تیزه مو ووایه په خفیه یې ووایه ښه ځه خو غواړم همدغه شی ووایه ځه ته ځه ځکه ګوره ښه ماشاءالله تکړه ځوان دی دا دلته کار کوي دغه همدغه کورونه چې د قمر بنسټ لخوا جوړي کېدی کې دې ځای نه خښتې سهار نه چلی څو دانې جګی والله تا ته نه نه کوم ځای پکتیکا پکتیکا نه دلته راغلی او ماشاءالله زه راجګې که زه الله دې خوشحال لره نو دې ته همت پیدا نه شو چې زه ولا ځوان یم او دا که نه ټول په همدغه افغانان دي پیران په بل ځای کې همدا کارونه دي خو الله تعالی دې نور هم همت ورکړي دا تاسو وینئ تر راځه چې دا بار کړي نه قاري دا کومه سیږدې ته اوس کېده ښه دا دکې واچول سو دا نیسم زه نیسم ورته ځه مین خو نه عاشق یې څو دانې شوې دوه لس دانې شوې ډېرې ژړ نه ډېرې ژړولی یم ډېرې ځورولی یم داسې ده ډېرې ځورولی مه کوئ ګوره ځورول مه کوئ سړی زړه پرې ورحموئ دا رسېږي دا انشاءالله چې حاجي صاحب به ګوري پلار دی او پوښتنه به راکوي چې چا ځورولی نفر راښیه بس پرېږده نه 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 پوښتنه کوي ښه دا وجیګی ته نور در باندې ونه غورځي کلاره کلاره چې خوښه ده ها راځه نو قاري ونه غورځېږي خښ تېر باندې نو دې ځای نه پورته وړي پاس تقریبا شپږ کوره دي هغه ټول انتقالات د دې ځای نه کېږي خیر دې لاسو چې کومه ګټه یې ده کې چې کوم خوند دي که نه ولا که پولیسي کې تاسو کوم ځای کونړ نه مرورې همدلته کار کوي د قمر بنسټ کوم کورونه جوړي خدای دې خیر درکړي نو خیره ګوره هغه ملګری وخت تر هغه ځای پاس انجینر صاحبان لګیا وي تر هغه ځای به دا پورته کېږي خدای دې اجر درکړي سلامت اوسئ ښه انجینر صاحب یو کور دا شو ها دا خامه کې وي ها بیخته کوزه کړې پایې مې دې بیخته کوزه دا پایې بیخته شوې درې واړه ښه څلور واړه دا برنډه شوه دا یو کوټه دا لیز تشنابونه اشپزخانه او بله کوټه صحیح شو انجینر صاحب داسې ده دا چې ډراوینګ کې دي هغې نه اضافه تقریبا 3.5 متره اضافه ځمکې نه راجګ شو دې په خاطر چې ځمکه د مواد لوز وو هغې کلک ځینې راجګ شو لاندې هغه ته مو رسوله تعداد به هملته ورته ووهه دلته وروسته بیا رنګ سره بسته کېږي پاس به بیا دغه کېږي بل کور چېرې دی پاس هغلته اوس پرون غرونه یې ووهل دغه یې کړل پرون یې اوس دا اوس نو دلته پخوا کورونه وو دا کور وو که نه دا زما دی او هغه مې نو دا خو که بیا زلزله شي خدای مو کړه بیا تیږې راځي که نه بل ځای نشته نو هلته کیم طرف ته کیم طرف ته مونږ اول نه وتلي نه یو اوس ولې اول کې لا تړې ځمکې هم شته لاندې زما هم دغه یو پټی دی دغه
زما خپل 3 نمونه دي 9 شهیدان دي ټول. نه څوک شهیدان دي؟ یو مې پلار دی، یو مې خور ده، دوه مې بچیان دي، یوه مې ښځه ده، دوه مې ورندرګان دي، دوه مې الله دې ټول وبخښي او تاسو ته الله دې زړه صبر درکړي. بس اوس بل مېرمنه دې وکړه دوسته دې وکړه زه مې کړي دي کوم ځای څنګه کې یاسین هلته زه مبارک دي. بس دا ځینې وخت کې تقدیري معامله یې پېښه شي که نه نن موږ هلته وو په لار کې نو خدای دې رحم وکړي ولا زه خو دې ځای ته چې ګورم داسې غټې غټې تیږې بس د مجبورتیا نه دلته کور شروع کړل. حاجي کاري صاحب هغه ځایو کې چې دا کومه تیږه ته وینې که نه دا موږ خپله مسافه دې ته مراعات کړې ده. د دغه تیږو نه تقریبا 1.50 متر تر 2 مترو پورې موږ شاته تللي تر څو ساحه د دوی سخته راسي چې کور یې مضبوط راشي. کې بیا دې خطر نشته که دا دیوال لاړ شي د کور راشي. هغه د انجینرۍ چې کوم سټانډرډ دی کوم اصول دی هغه مطابق انجینر صاحب وایي چې دې کوم ځای کې کور وي هغه نه موږ شاته ورته باري یا 3 متره 2 متره ځای حتما پاتې شوی پورته چې شاته پسې هغه رانیسي. تقریبا 17 کاله عمر. پیغله وه ښه او دوه ماسیان زامن هغه څونه هغه یو د 9 کلن وړوکی ماشومه او یو 5 کلن یو مې کړه وه دا زخمیانه د ایسارو د خاور لاندې بیمار بیا راووتل الحمدلله چې هغه الله وساتل. ته خو جوړ وې بس چا پوره وه هغه الله ځان ته وغوښتل صحیح ده. نو که دلته دغه هر کور والا ته ګورې پوښتنه ترې کوې که نه نو بې داغه پاتې نه دی. نو دا هغه د تیږې د ټول دې ځای نه راوباسل چې دا ځای لږ خطري و موږ ویلې د غره کې به ډکه کړي کار وکړو مضبوطه کړي نو په ښه کې به دا کور راولو که خدای نخواسته بیا څه زلزله ده انشاءالله بیا خو دې طرف ته خو خطره نشته که تیږې نه راځي خاص کورونه راباندې کښېناستل د سټیپونه راباندې کښېناستل تاسو باندې او تیږې میږي زموږ په کورونه ټول خام وه تیږو نه وه کورونه وچه تیږه که وچه تیږه وه خاص دا نو داسې سوچ هم نه کړ چې دا وچه تیږه خو داسې خطر لري. بس داسې وایو صاحب چې زموږ وطن کې همدا رواج و همدا قانون د همدې ځای اصلي د همدې ځای همدې اوسېدونکی یم او همدا مې کور دی پلار و نیکه هم دلته ځمکه دې شته لاندې ځمکه مې داسې لږه شان شته ډېرې ځمکې درته درچا هېچا نشته خو زه خیر الله دې درته بختور کړي دا کور باقیمانده دې خدای پاک موږ تاسو دې غمونځ خو ساتي انشاءالله کور دې برابر شي زر زر ځای خلاص کړه چې جوړ شي. یو کور دا شو او راځو دا بل دی دا خو دا ویلي ده دلته دغه راځي دا ویلي دا برنده راځي کوټې راځي دا به خالي ځای دی خو ورور دی دا دې ورور دی د کوم ورور دی هغه دی تا څوک شهیدان شوي زما 2 بچیان شهیدان شوي یا هغه ماشومان یو داسې د 7 کالو او یو داسې د 15 کالو هغه هم دلته و الله دې د هغه بدله درکړي بس څه چې الله لیکلي که نه هغه رارسي صحیح ده که نه په دې تقدیر باندې باید ایمان ولرو نو الله دې باقیمانده موږ تاسو له غم وساتي. او دا د کور شو له خیره نو انشاءالله جوړې تا د کور مخ هم دې طرف ته انجینر صاحب کوم اته هغه طرف ته ده نه د هغې هم دې خوا ده مخه دې خوا ده بیا ویلي شوه یو ځای به یا ویلي خو هم یو ځای ده. زه خدای پاک د اتفاق اتحاد درکې لري انشاءالله. دوستانو دا کور هم دغه دی له خیره کار پرې روان دی تاسو وینئ څومره زر چې کېږي له خیره دا به هم جوړېږي او دیوالونه هر څه له خیره. مننه ورور مې خیر اوسې. ته راشه که راځي د ده څوک شهیدان یوه ښځه شهیده شوې وه یوې لور شهیده شوې وه دغه ځای کې پراته وو او دا مینه پې داسې کېناستله بیا چې سبا یې کته نه خلک راله کومک بیا ووت ښه د ده یو مېرمن یو لور ښه ده ته هم له خیره کار شروع دی که نه او شاته بل دی انجینر صاحب هلته دوه دي یو اخوا دی درې دا شو شپږ کوره دي ټول درې دا شو په دغه راسته کې هلته وو څلور پنځه یو هغه هلته صحیح ده هلته هم ورځو. نو تاسو خو د همدې ځای کاریګر
ښه لکه صفایي کول. یو خبر ده یو خو هغه مزد ورکول کېږي که نه نیت دا ونیسي چې د خلکو خدمت لپاره در څو په دې سرپناوي جوړ شي اجر هم پکې شته صحیح ده که نه برکت به هم پکې خیر اوسې دا خبر ده ژوندیو لپاره شهیدان خو هغې مزید هغې خو لاړې هغې ته خدای برابروي دا ژوندیو لپاره سیستم برابر کوي څنګه زلزله وه موږ هم به هغه غره غټ هغه غره بیخ کې وو خو بس چې را رسېږي که نه بیا مرګ په نیټه دی او موږ د دې دا سړی ووایه بچي لاړه خدای وساته که نه لس فامیل موږ یو مړ شه دا نه خن ټول چې دی کنه دا ایثار وو. ته څنګه چې قصه وکړه تا څنګه چلو کړی شو چې دا زلزله له اوله کې رو داسې وشوه خاول ټکان وشو ټکان رو داسې وو. ښه ما دې بچو ته هغه کتې ما دې پاڅېږي وځئ زلزله ده ښه دې ټایم کې داسې بلې کوټه کې مې نور بچي پراته ما د هغې ور بېته که ما الله وځئ ما دا ور بېته که من داسې جړق شي چې جړق شي ما نه دا دیوال داسې لړ دا داسې لړ او ته منځ کې پاتې زه نیغ ووتم چې ووتم بس همداسې درته لاندې ژړا وه انګولا وه خو من داسې ما چې غږ دې پله پله وکړو د تره زامنو ته ماماګانو ته خو هر سړي باندې خپل حالات چا غږ نه اورېدل من داسې بېرته مې شروع وکړله تو نونه مې وړې وړې هغه مې راوښکلې بیا مې بل زوی راوښکه بیا مې بل زوی راوښکه بیا مې کډه راوښکله بیا مې بل زوی مشر هغه مې راوښکه نو په همدې شان خو همت مې خپل نه و بایللی بیا مې خوا کې یو ګاونډي و هغه ماشوم سوري والې خو شپه ونه را سره پته وي چې خو ما ته دا یو غږ کوو چې ورخطا نه شي اوسه پورې خدا نه یې وژلی نور به نه مري همداسې چې رڼا لګېده دا رور مې را سره شو دواړه ورغلو ستیږې پې پرتې وي او شداره پې پرته وه هغه هم تې واړته ولې په شا مې که را مې ورلاندې مې واچو نو انشاءالله اوس الله پاک ښه ده همت ښه شی دی همت ښه شی په هر حال کې خو بعضې وخت کې انسان داسې شي چې که نه داسې شي لکه خوب کې چې خو دا هم خوب و نو ټول خوب که نه الله دې آینده کې موږ تاسو وساتي ډېر الله دې تاسو سره صبر دی کې همتناکه سړی او دا ستاسو حق دی مننې وړ نه ده دا ستاسو حق دی موږ به ډېر ډېر کارونه کړي وای عزتمن شي الله مو خوشحال لره ته خو مریض یم یې که نه خدای دې شفا درکړي سلامت اوسې قيما نمحي جهلا للجنة دا ماشاءالله هغه دی دا کور لکه ځای هم پراخه دی مخه لري دا زموږ اووم نمبر کور شو اتم نمبر کور شو نو دا بل کور دی دا هم هغه دی بیمو ته رسېدلی دی سر تاکونه چې ورته وي که نه نو دا د چا کور دی بلال ته راشه که نه تا څه کېږي څو نفره شهیدانو دی څوک ما درې واړه دا زموږ تره ترونه نه د دې تره زوی کور دی درې نفره شهیدانو څوک شهیدانو درې واړه خویندې وې خویندې وې ماشومان یې نه یوه پېغله وه ښه هغه د دې تره لورګانې دې وې ښه کور یې که د ده دلته کور و نه کور یې بر و دلته ورته جوړ کړ زه الله دې خیر دی ته کار کوې پکې موږ هم پکې کار مار کوو کار نه خو راضي یې مضبوط دی ښه ټیټ دی که نه ښه یوه ځانې مونږ دا کارونه چې نقشې هم برابره ده قمر ډېر ښایسته کار وکړو موږ ته الله دې خوشحال موږ ته ډېره مننه لرو هم د انجینرانو نه موږ سره ډېر ښایسته رویه کوي دې ځایګي کې مقصد ښه کار یې په مخ روان شکایت یې غږ کړو الله مو خوشحال لري چې دوی موږ سره دغومره اندازې ته مرسته وکړله او ښېګڼه راسره لاړو خیر اوسې الله دې آباد لره چې به وخورو بیا بله قربان دې سم انشاءالله بل ځل چې راځو پټ به بیا بله خیر افتتاح ها او څو نفر دي کورنۍ شهیدانو څوک یو زوی او لور څو کلن یو شپه کړی راته وکړه الله دې ته بدله درکړي د هغې خدای پاک دې د هغې برکت په نورو درته کړي نو دا کور چېرته و تاسو دا کور هغه ونه ولاړم هغه بوس چې دی هغه بوس نه شاید دغه چت راغورځېدو که تیږه ته چېرې وې زه خپله داسې مخه کې پروت وم بچي مې داسې داخل کې پراته بس एकदम چې زلزله شوله زه هم داسې کته ولیدم دوه چته بام دې نه کته ولیدم بچي مې باندې چت ته جوبل نه وې نه زه بچو او بچو یې مور هغه ټول لاندې چت لاندې ایسار وو دوه ځای په ځای باندې مړه او دا دوه مې راخلاص کړل څلور نفر وې شپږ نفر وې شپږ نفر یې مونږ چې دی یو لور مې چې هغه بل ځای کې وه هغه هم زخمي شوی بر تنګې پامنو ته مونږ یې وغل سویل تنګي سویل پامن تنګي کې وه پامن تنګي او هغه یو ماما یو د ماما زوی و هغه دواړه شهیدان شوي وو دا زما یوه لور وه بېرته د ماما د یوه خور مې وه یو ماما
د درې ته بچي او هغه پلار چې دواړه زیب کې تا به لور کې بچ وه هغه بچو زخمي وه خو داسې مرګ نه بچ زه شکر چې خدای په خیر تېره کړه دا دوه د هغې بدله به انشاءالله الله تعالی درکړي خو کور نه خو کار نه راځي وروره ډېر ښایسته کار دی ماشاءالله صحیح دی سره ښه وي زموږ غم او درد سره دی انشاءالله چې مشکل خو به نه وي بالحال ښایسته روان ښه روان دی چې ته خوشحاله بس موږ در سره خوشحاله وروره خیر اوسي نو دا د ورونو دا هم کار روان دی او 10 نمبر کور د انجینر صاحب ته راسه هغه 10 کورونه نور چېرته دي زمونږ لاس 4 کوره چې دي یا ساترواړ کې دي چېرته ساترواړ څونه لرې دي ځای دغه جنا چې په موټر کې چې 15 منټه لاره خبره کې هم نه دی هغه هو چې دی هغه څلور هلته دي نور شپږ دانې نور یو غر وینې هغه پاس کورونه چې یو په هغه ساحه کې ده ښه دی او 15 او نور کورونه په دې هغه کې دي څور ته وي دا خوړ کې ډنډ غواړه غاړه کې وو ښه اوس ناوخته دی اوس موږ سبا ته انشاءالله توزیع لرو په تورخم کې اوچ پخه ډوډۍ تقریبا 4 بجې دي اوس مونځ خو حرکت خو نو چې سمې ته ځو فکر وکړه چې شپږ نیم بجې به انشاءالله تر جلال آباد ای نو دا 10 کورو گزارش مو وکړه قمر بنسټ چې څه وي انشاءالله باذن الله د الله په مرسته هغه به کوو نو هغه عام اصطلاح زموږ کار لږ لیټ خو ټیټ ښه به یې کوو انشاءالله بیخي ټیټ به یې کوو او داسې کار به کوو چې د کور مالک وي خیر اوسي دغسې کار سترګې به نه پټو او هر هغه چا چې دغه خلکو ته یو خښته میښي که نه الله دې ترې راضي شي د دې خلکو لپاره چې چا غم رازیم کړي خدای دې هغې نه راضي شي هغه خلک چې تخریب کوي او دلته چې څوک د خیر ښېګڼې خلق قدم دی او د هغې پښې وهي الله دې هدایت ورته وکړي که هدایت دې نه وکړو نه الله دې همداسې په خپل حسد کې تر اخره بوځي موږ یې څه کوو موږ به انشاءالله دې خلکو ته خدمت کوو کار به کوو او دا هغه امانتونه وو چې د خلکو لپاره زمونږ ورونو زمونږ خویندو مخلص ورونو مخلص خویندو را لېږلې وي دا د الحمدلله کارونه شروع دي ورسره کوشش به دا کوو که موږ نور هم ورونه خویندې اخلاص وکړي چې دا کورونو تعداد زیات کړي موږ به انشاءالله زیاتو نو الله دې انجینر صاحب تاسو ته هم اجر درکړي په دې یخ کې او په دې هغه کې دا کاریګر دي خدای پاک دې په عمرونو او په صحت کې برکت ور واچوي چې دا کارونه سر ته ورسوي او خلاص کړي له خیره دا خلک خپل کورو ته راشي بل پرې چې راځو انشاءالله هغه 10 کورونه به هم ګورو او افتتاح ته به هم له خیره دغه کورونه راځو همداسې ده که نه څونه وخت کې به له خیر تکمیل شي ته راسې انجینر صاحب دا خو هوا دلته په اروپا یخېدا ده نو زمونږ کوشش ډېر زیات ده چې دا کورونه زر خلاصي خو ماکزیمم هغه یو میاشته پورې انشاءالله خلاصیږي ټول کورونه انشاءالله د الله فضل و کرم سره او استادان مو لګیا دي دغه نه یخ کورونه ګرمي ګوري خاطه څنګه یې ټایټ یې بیخې دورې څو متره کار کوي له خیره شل 25 متره کار انشاءالله نه سړی تکړه دی ښه سړی تکړه دی حضر الله دې خوشحال لره ښه دوستانو ویډیو سره خپره کوي بیا هم څوک غواړي چې دا کورونو تعداد زیات شي دغه واتساپ نمبر دی انلاین مرستو لپاره لینکونه دي نو زه خو هم راځي چې په دې سپیسیلي کاروان کې سره یو ځای شو تر څو پورې لا ډېر خدمت وکړو ډېره مننه او درنښت